هغه بوډۍ تر اوسه پورې ویده ده. تر اوسه یې خواړه نه دي پخ کړي. د ګل بیبي دې تیز غږ د سهار په وخت کې په ټول کور کې انګازه خپره کړل. هغې وویل ورځ راختلې ده او بوډۍ لا داسې ویده ده لکه چا چې ورباندې دروند بار غورځولی وي. زرغونې په وارخطایي سره ژر له بسترې سر راپورته کړ او کېناسته. بهر سخته یخني وه. خپل شال یې په اوږو واچوه، خو بیا هم دومره یخني وه چې تر هډوکو رسېدله. هغې هڅه وکړه چې ملا سیده کړي، خو درد نیولې وه. راځم ناوې. د هغې غږ ډېر کمزوری و. راځم نه، ژر وکړه. ګل بیبي د چپلکو پټکولو سره وویل ما ته ژر چای جوړ کړه. زرغونې پخلنځي ته ورسېده. چوله یې چې یخه پرته وه هغې لرګي بل کړل او پوکه یې ورته وکړ. د هر پوکي سره یې په سینه کې یو درد پیدا کېده. له سترګو یې اوښکې روانې وې، لاسونه یې لړزېدل، خو ونه درېده. هغې ته معلومه وه که ودرېږم نو بیا راته کنځلې کېږي. لا چوله سمه نه وه بله شوې چې شاته بیا غږ راغی. لومړی دې جارو وهلی دی که نه؟ لوښې هماغسې پراته دي. داسې ښکاري ټوله شپه ویده وې. زرغونې چوله پرېښوده، جارو یې واخیسته. په یخنۍ کې یې جارو وهلو سره ګوتې بې حسه شوې وې. بیا یې لوښي مینځل پیل کړل. د ګل بیبي غږ بیا راغی. ژر اوبه تودې کړه، زه غواړم ولامبم. زرغونې لا لوښي مینځلې نه وو. هغې وویل ناوې دا لوښي ختم کړم بیا اوبه تودوم. د سړو اوبو له امله د زرغونې لاسونه سره شوي وو. زما کالي هم ومینځه. ګل بیبي له کتلو پرته وویل. زرغونې سر وښوروه. دا د یوې داسې ښځې کیسه ده چې نوم یې زرغونه و. زرغونه ډېره لوستې ښځه نه وه، خو زړه یې ډېر پاک. هغه خپل ټول عمر د کور او کورنۍ لپاره ځان ستړی کړی و. د هغې ملګری میړه نور محمد و. اوس د زرغونې په سترګو کې د ځوانۍ هغه ځلا نه وه پاتې، خو د دواړو ترمنځ مینه لا هم هماغسې وه لکه د ځوانۍ په وخت کې. نور محمد یو ساده سړی و. له چا سره یې په لوړ غږ خبرې نه کولې. د هغه خوی همداسې و. ټول عمر یې مزدوري کړې وه، کرنه یې کړې وه، خو هېڅکله یې شکایت نه و کړی. دوی یو زوی درلود، جمال. زرغونې جمال په غېږ کې لوی کړی و. خپله به وږې پاتې کېده، خو زوی ته به یې هر وخت خواړه پیدا کول. نور محمد په کرونده کې کار کاوه. زرغونه به د نورو خلکو لپاره کارونه او لوښي مینځل او کالي به یې ورته مینځل. زموږ زوی به لوی شي. زرغونې به اکثره دا ویل. او رښتیا هم جمال لوی شو. د واده وخت راغی. زرغونه او نور محمد پور واخیسته، ځمکه یې ګرو کړه او د زوی دپاره یې واده وکړ. کله چې جمال واده وکړ په کور کې بیا خوشحالي راغلی. نوې ناوې راغله، ګل بیبي. په لومړۍ ورځ زرغونې هغه ته غېږ ورکړه. لورې دا کور ستا دی. خو د ګل بیبي په سترګو کې د کور منلو نه بلکې پرې د حکم چلولو ځلا وه. د واده له څو ورځو وروسته یې خپل رنګونه ښکاره کړل. د نوې ناوې په راتګ سره د کور فضا بدله شوه. مخکې په سهار کې په انګړ کې د کور کې به چراغ بلېده، خو اوس په د دې نوې ناوې اوازونه وو. زرغونې فکر کاوه نوې ناوې ده، ورو ورو به هر څه سم شي. خو ګل بیبي داسې نه وه. هغه تیزه وه، سخته وه. سهار به غږ پورته شو، تر اوسه چای نه دی جوړ، نن جارو سم نه ده شوی، خواړه بې خونده دي. په هره خبره کې به یې خبرې کولې او هر کار کې به یې نیمګړتیا پیدا کول، په ځانګړي ډول پر زرغونه. هغې ته به یې ویل تاسو هېڅ کار نشئ کولی، یوازې اوس بار ګرځېدلی یاست. نور محمد د هر څه لیدل، خو کله به یې چې وویل ګل بیبي به ویل تاسو منځ ته مه راځئ. جمال چوپ پاتې کېده. هغه ارامي غوښتله، خو د هغه چوپتیا د مور او پلار لپاره زهر ګرځېدلی و. ګل بیبي په خپله ناوخته پاڅېده، خو ټول کار به یې پر زرغونه اچاوه. ورو ورو د کور ټول کارونه زرغونې ته وسپارل شول. جارو، لوښي مینځل، کالي مینځل، خواړه، اوبه راوړل، هر څه کار. هېڅ کار نه و چې هغې به نه کوم. که یخ و که ګرمي و او که تبه و او که درد و هغه به نه درېده. یوه ورځ د زرغونې په ملا کې سخت درد پیدا شوی و. هغه د دیوال په مرسته کېناسته. ګل بیبي ولیده او تانه یې ورته ورکړه. وا نن یې نوې ډرامه پیل کړه. زما په کور کې ناست یاست، وړیا ډوډۍ خورئ او کار به نه کوئ. نور محمد دا حالت نور نشو زغملی. یوه ورځ یې سخت غږ سره ورته وویل ناوې بس کړه، د دې روغتیا ښه نه ده. ګل بیبي په غوسه شول. تاسو دواړه ما څه ګڼلی یاست؟ زه د دې کور ناوې یم، نوکره نه یم. جمال هلته ولاړ و، خو هېڅ یې ونه ویل. زرغونه په شپه د نور محمد تر څنګ کېناسته وه او ژړل به یې او ورو به یې ویل دا کور نور خپل نه ښکاري. نور محمد به یې لاس ونیوه او ویل به یې هر څه به سم شي زرغونې، خو هېڅ هم نه سمېدل.
اوس ګلببي زرغونه له کوره بهر کار ته هم لېږله. کله به یې د ګاونډ واده ته واستوله، کله به یې د چا کور ته د لوښو مینځلو لپاره، کله د چا کور ته د خوړو پخولو لپاره، او کومې پیسې چې به یې ترلاسې کړې هغه به ګلببي اخیستې. زرغونه لکه د کور نوکره ګرځېدلې وه. اوس د زرغونې درد یوازې د بدن نه و، زړه یې هم ماتېده. بیا هم هره ورځ پاڅېده، کار یې کوه، زغمل یې ځکه چې هغه مور وه او میندې تر هغه زغمي تر څو چې ساه پکې وي. یوه ورځ له زرغونې یو ګیلاس ولوېد. ګلببي چیغه وکړه، زړه شوې، هېڅ کار ته نه یې پاتې. جمال هم هلته ولاړ و. زرغونې وکتل چې هغه به څه ورته ووایي، خو جمال مخ واړوه. په هغه ورځ د زرغونې زړه د لومړي ځل لپاره مات شو. شپه کې نور محمد وویل، زغمل وکړه، زوی دی، خیر دی. زرغونې وویل، زغمل کوم، خو سپکاوی نشم زغملی. یوه ورځ خبره له حده واوښته. زرغونه ناروغه وه، ملا یې ډېر درد کوه، خو خواړه لږ ناوخته جوړ شول. همدا پلمه شوله چې ګلببي دغه تشتې دغه دیګ راواخیسته او پر ځمکه یې وغورځوه. بس ډېر شو، دا زاړه دې په کور کې راته ساتلی دي، نور به یا زه په کور کې یم او یا به دا ستا مور او پلار. د زرغونې ساه بنده شوه. نور محمد وړاندې شو، بس ناوې، زموږ له امله جګړې مه کوه، که موږ در باندې بار یو نو موږ ځو. زرغونې ورته وکتل، په سترګو کې یې اوښکې وې، خو په مخ کې یې سکون. ګلببي د کور نه یوه ټوکرۍ راوړه او بهر یې وغورځوله. لاړ شئ، هېچا نه یاست بند کړي، زما له کوره ووځئ. جمال چوپ و، ډېر چوپ و، هېڅ یې ونه ویل. زرغونې د کور درشل ته لاس واچوه. انګړ دیوالونه ټول یې په وروستي ځل باندې ولیدل. نور محمد یې لاس ونیو. دواړه بې له دې چې شاته وګوري له کوره ووتل. د کور له درشل نه د وتلو سره سم د زرغونې پښې ولړزېدې. هماغه درشل و چې کالونه مخکې د ناوې په توګه لومړی قدم دلته ایښی و. هماغه ځای چې هره خوشحالي به یې له همدې ځایه پیلېدله، نن هماغه درشل هغې ته پردی شوی و. نور محمد یې لاس ټینګ نیولی و. په ورو یې وویل، ویره مه کوه زرغونې، تر څو چې ساه لرم زه در سره یم. دواړه روان شول، بې له کومې لارې، بې له کومې موخې، نه کوم منزل، نه کومه تکیه. د کلي کوڅو کې روانو، خلکو ورته کتل، ځینو پېژندل او ځینو به مخ واړوه. هېچا ونه پوښتل چې چېرته ځئ. ماښام راښکته کېده، پښې یې درد کولو، ملا یې درد کولو. زرغونه په لاره کې ودرېده، بس نور نشم تللی. نور محمد هغه د لارې غاړې ته کېنوله، په خپل کمڅې د هغه خوله پاکه کړه، لږ استراحت یې وکړه. هغه شپه یې د یوې ونې لاندې تېره کړه. خلاص اسمان، سړه هوا او یوازې د یو بل ملتیا. سهار شو، د ونې د پاڼو له منځه د لمر وړانګې د زرغونې پر مخ ولوېدې. هغې سترګې خلاصې کړې. د شپې یخ لا هم هډوکو کې پاتې و. نور محمد نږدې ناست و، د ډبرو نه یې یوه چوله جوړوله، هڅه یې کوله. زرغونې په کمزوري غږ وویل، ته څه کوې؟ نور محمد مسکی شو. فکر مې وکړ چې څو پاڼې وسوځوم، تاسو به یخې شوي یاست. د زرغونې سترګې له اوښکې ډکې شوې. هغه سړی چې خپل ځان لپاره هېڅ نه درلودل، لا هم د هغې خیال ساتي. د ونې لاندې یې وچې ډوډۍ وخوړلې، کومې چې زرغونې د کور نه د وتلو پر مهال خپل بستر کې اچولې وې. نور محمد وویل، راځه لږ لرې لاړ شو، داسې ځای ته چې څوک مو ونه پېژني. زرغونې سر وښوروه. اوس بېرته تګ ته هېڅ پاتې نه و. دواړه روان شول، یو کلی نه بل کلی، بیا درېیم کلی، همداسې روان و تر څو یوه لرې کلي ته ورسېدل. یو وړوکی کلی و. د کلي نه بهر یوه تشه ځمکه پرته وه، نه پټی و نه کور، یوازې یو څو بوټې وې او خاورې وې. زرغونې ځمکې ته وکتل، بیا یې نور محمد ته وویل، دلته به پاتې شو. نور محمد پر ځمکه لاس تېر کړ. هو، له همدې ځایه به ژوند بیا پیل کړو. هغوی د کلي خلکو سره خبرې وکړې، چا په ترحم، چا به بې پروایي ورته کتل. بالاخره یې اجازه ورکړه چې هلته پاتې شي. نور محمد له نږدې ځنګله نه لرګي راوړل. زرغونې وچې پاڼې او واښه راټول کړل. ورو ورو یوه کوچنۍ کپره کوټه ځان ته جوړه کړه. هغه کپر له خښتو نه وه، خو پکې عزت او سکون و. سهار په زرغونه د همغې کپر مخې ته کېناسته او چوله به یې بلوله. نور محمد به د نږدې کروندو کې کار کاوه. څو ورځې وروسته یې د ځمکې په کوچنۍ ټوټه کې سبزي کرل پیل کړل، سابه، پالک، بامیه، کدو او نور څه. زرغونې به له بوټو سره خبرې کولې، تاسو هم زموږ په شان یاست، لږ اوبه به درکړو چې بیا ژوندي شئ. نور محمد به هر بوټی د خپل بچي په شان ساته. ورو ورو سبزي راټوکېده. دواړو به سبزي راواخیسته او د لارې غاړې ته به کېناستل، خرڅول به یې.
تېرېدونکو خلکو به یې اخیستل او همغه د ژوند وسیله وه. ورځې همداسې تېرېدلې، لږ کار، ساده خواړه، خو د زړه سکون. یوه ورځ غرمه مهال یو لوی موټر راغی او د پټي ته څنګ ودرېد او یو شتمن سړی و چې پاک کالي یې اغوستلي وو. راکوز شو، د هغې سترګې پر زرغونه او نور محمد ولګېدې چې د سبزیو تر څنګ ناست و. هغه ورنږدې سو او په درناوي یې وویل: بابا، دا سبزي ستاسو ده؟ نور محمد سر وښورول. هو زویل. هغه بیا وپوښتل: تاسو دلته اوسېږئ؟ زرغونې د کپرې خواته اشاره وکړل. هو زوی، همدا زموږ کوچنی کور دی. هغه سړی لږ چوپ شو، بیا یې وویل: که بد مو نه شي، ستاسو په اړه زه یوه پوښتنه کولی شم؟ زرغونې او نور محمد یو بل ته وکتل. بیا نور محمد خپله ټوله کیسه ورو ورو هغه ته وکړه. د سړي سترګې له اوښکو ډکې شوې. هغه وویل: زما مور او پلار نشته. نن لومړی ځل چې د مور او پلار احساس مې وکړ. که تاسو غواړئ زما سره راشئ، زه به تاسو د خپل مور او پلار په شان وساتم. د زرغونې له سترګو اوښکې روانې شوې. نور محمد یې لاس ټینګ کړ. د عمر په دې وروستیو کې لومړی ځل د عزت لاس وموند. زرغونه څو شېبې چوپه پاتې شوه. هغې نور محمد ته وکتل. د هغې په سترګو کې هم ستړیا وه، خو اوس یو نوې رڼا هم پکې ښکارېده. نور محمد وویل: زویه، موږ نه غواړو چې د چا پر اوږو بار شو، موږ همدلته ښه یو. هغه سړی سم د لاسه وویل: نه بابا، بار نه یاست. ما ته رښتیا هم مور او پلار پکار دي او تاسو ته زوی. د هغه په غږ کې رښتیاوالی و، درد و، یوازیتوب و. هغه وویل چې نوم یې احسان دی. په ښار کې لوی کاروبار لري، پیسې لري او کور لري، هر څه لري، خو مور او پلار نه لرم. کور لوی دی خو تش دی. د زرغونې سترګې بیا له اوښکې ډکې شوې. دا لومړی ځل و چې چا ورسره د انسان په شان خبرې وکړې. بله ورځ احسان خپل موټر راوړ. نور محمد یې په خپله لاس موټر کې کېناوه. د زرغونې بوجۍ هم پورته کړه. زرغونه د کپر مخې ته ودرېده. خپل باغچې ته یې وروستی نظر واچوه. هماغه سبزي چې د سختو ورځو ملګرې وه. هغې وویل: دا پرېښودل سخت دی. احسان مسکی شو. مور یې هلته هم دا ټول وکرئ. مور یې دا کلمه اورېدلو سره د زرغونې زړه ډک شو. د ښار کور لوی او پاک و، خو احسان هېڅکله هغوی ځان ته پردي ونه ګڼل. هغه وویل: دا کوټه ستاسو ده بابا، او دا د کور عبادت ځای دی. مور به هره ورځ چراغ بلوي. لومړی سهار زرغونه عادت له مخې ژر راپاڅېده او پخلنځي ته ولاړه. احسان ورپسې راغی. مور یې آرام وکړئ، دلته کارکوونکي شته، تاسو ته د کار اړتیا نشته. زرغونه مسکی شوه. که کار ونه کړم بیا مور څنګه یم؟ خو اوس کار مجبوري نه وه، خوښه یې وه. نور محمد به هره ورځ په انګړ کې د لمر لاندې کېناسته. احسان به ورسره کېناسته او خبرې به یې ورسره کولې. بابا، تاسو ډېر زغم کړی دی. نور محمد به سر وخوځاوه. زغم همدې عمر موږ ته را زده کړی دی زویه. ورځې تېرېدې. د زرغونې په مخ کې بیا ځلا راغله. په سترګو کې یې ویره نه وه پاتې. شپه به یې په ارام خوب کاوه او دا ځل هغه یوازې ژوند نه کاوه، بلکې د عزت او مینې سره یې ژوند کاوه.